قمندان صاحب څنګه ور خپل معرفیت وکړو کم زی څه حساب د څه حساب نه دی زه د کامې کامه کې د مستعلیم ښه او زما تعلیم نشته تجربه مې زیاته ده په کم عمر الله غټ استعداد راکړی دغه تعلیم معلم نشته دغه کمې ویډیوګانې او دغه ډایلاګ میلاګ په خاطر د دې افغانستان ځپلی حکومت دی زړونو کې خوشحالي نشته دا په دې سیستم ما دا پروګرام برابر کړی بیا زما دا ډایلاګ میلاګ چا ویډیو یوټیوب کې شیر کړی تقریبا چې په 200 ورځو کې 1 لک نفرو زما ویډیو ته لایک ورکړی او چې چا اکسیډن هم کړی او دغه په زړه زخمي دغه زما ویډیو وګوري نو خپل زخم او د اکسیډن تیري د دې په فکر کې چې هلکه دا څنګه تاسو به غورې کوو خو تا نه ویشته سې شنبې په ورځ یو پرواز ځم هلته کوم شرکت والا سره ما د موټرو قرارداد کړی مالې چې هېڅ نه باید د میاشتې 10,000 ایلیکس او فرونرې ما ته افغانستان ته راولېږي نه زما قرارداد نشي پوره کولی صاحب وایي نورو ملکونو نه بیا درته راوغواړم واجي صاحب حاجي ولي ته 1 لک ډالر ما حواله کړي او 1.5 لک زما مخکینی قرضدار دی 2.5 لک حاجي صاحب ویلې کاته کې څنګه دی مالې زړی حسابي ورکوي نه وي ورته پاتې هی ته موږ سیخي ګول نه خود لوبیا ورکوو کامه زنده‌باد حاجي پاري داسې لګیا دی هغوی ویلې 1 میلیون ډالر به درکړم ما ځان سره شریک کړم دا ته چې کمې پیسې ما ته راکې دا زه خوارو غریب ته زکات کې ورکوم مزار شریف ښار ما اخیستی واجي صاحب ورلاندې مارکیټونه جوړ کړي د پاسه پې سیمتاوي شوي موټرې پې ځي راځي دا حاجي پیر محمد څه کار دی چای کې مارکیټ جوړوي اخوا جلال آباد ښار افغان مینه کې چې کومې 45 بنګلې دي زما شلو کې خوارو غریب پراته دي مالی نه کرام اخلي چې کوم چوکیداران دی ته مې د بانک کارت ورکړی ملته خپله تنخواه بانک نه رالی نو افغانستان بانکونو کې زما پیسې نه ځایږي خارجي ملکونو ته مې لیږلي د افغانستان منشي هم زما د پیسو په حساب نه پوهېږي د نرمچیه پاسوه ښه واجي صاحب منشي زنګ والی وایي دا د مزار شریف او د کابل په لویه لار چې کومې ستا دوه وایي د سوارلۍ تیارې ځي راځي او ولیدلې مالې مشکل نشته دوه به زه نورې نوې در ولېږم مېلمه ته مې دیره کې دومره پیسته او بادام راوځي خلوږي نه خیر دی خرڅی صحیح ده صاحب او حاجي پیروز ما درلېږلی د زوی واده دی مال 11 دانې ایلیکس ډاکسن ورکړي او 15 دانې فرونري پاسوه مکمل ښه نه زه دې زرې مه ورکوه درنې موټرې